اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پرون په 29 نومبر 2016 ته د چمن په پوله باندې هلته د یو ماشوم او باندې د اف سی لخوا تشدد وشو. هغه یې ونیوه، په هغې باندې عام ولس راچک شو. د هغې د راخلاصولو دپاره یې احتجاج کولو. په دې احتجاج باندې هغو فایرینګ وکړه چې په دې فایرینګ کې دوه ماشومان چې عمرونه یې د 12 کالو نه تر 14 کاله پورې دي هغه شهیدان شول او 8 تنان زخمیان شول. دا یو جبر دغه ظلم چې د عامو پښتنو سره روان دی دا نه یوازې د نن پیښه ده بلکې هر ورځ هره هفته د پښتونخوا په مختلفو برخو کې حصو کې دغه ظلم او جبر روان دی او موږ نړۍ ته هم او د ریاست ته هم بارها دغه سوال یشته چې ولې پښتانه وژنئ. دا وژنه بند کړئ، د دې وژنې مخنیوی ونیسئ. دا انسانان دي، دوی هم خپل خپلوان لري، دوی هم یو کمیونټي لري چې هغو په دې باندې زړونه دردېږي، تکلیف رسېږي، انسانان وژل هم وشي، زخمیان هم وشي. بیرته په ټول وطن کې یو ټینشن، یو غم او یو داسې ماحول جوړ شي چې انسان هغه د ژوند خواږه ځنه ورک شي. دا پښتانه هم انسانان دي، د ژوند حق لري. د دې دپاره زموږ مبارزه هم روانه ده. خو دغه پیښه دا چې کومه د چمن په پوله باندې وشوله دا یوازې نن نه ده بلکې څو ځله مخکې هم دلته په عام ولسونو باندې برید او د هغو وژنې سره اوس ریاستي ادارې عادتې شوي دي، آموخته دي په دې کار باندې چې دوی دلته خلک ووژني او بیا هم د دوی نه تپوس خو څوک نشته. نه خو محکمې، سترې محکمې، عدالتونه د دوی نه تپوس کوي، نه هغه نړیوال قوتونه چې دوی ته پیسې ورکوي، ډالر ورکوي، نه هغه تپوس نه کوي. خو بیا هم موږ د خپلې خاورې د وطن دپاره غږ هر کله پورته کوو. په سوله ییزه طریقه سره موږ تل د خپلې خاورې دپاره غږ پورته کړی دی، په یو لوی لاره د انسانیت په خاطر، د خپل وطن، د خپلې خاورې د تحفظ په خاطر. اوس هم په چمن کې هم د ملګرو، زموږ د ملګرو درنا لګیا ده او په بلوچستان چې کوم گورنر هاوس دی د دې مخته به د دغو شهیدانو لاشونه راوړل کیږي او هلته به احتجاجي درنه کیږي. ټول چې څومره هم هلته پښتانه دي هغې درخواست دی چې هغه راشي په سوله ییزه طریقه سره د خپل حق غوښتنه، د دغو شهیدانو دپاره د انصاف غوښتنه کې شریک شي، ګډون وکړي په دې درنه کې او تر هغې پورې زموږ دغه جدوجهد، زموږ دا مبارزه دوام ولري تر څو چې هغه ظالمان چې دغه ظلم یې کړی دی، دا جبر یې کړی دی، هغو ته سزا نه وي میلاو شوي او دغو شهیدانو ته او دغو زخمیانو ته انصاف نه وي میلاو شوی. په 8 تاریخ د کراچۍ جلسه کې به هم د چمن په پوله چې کومه پیښه شوې ده د دې په هکله به یو غږ پورته کیږي او د پی ټي ایم پر روانو ټولو هلو ځلو کې به د دې دپاره غږ پورته کیږي. د پی ټي ایم چمن یا چې کوم هلته د جنوبي پښتونخوا د تحریک ملګري دي هغو سره په مشوره کې یو چې څه وخت هم یعنی یو نور غاب برابر شي زموږ انډرسټینډینګ بیا که په هر ځای کې د احتجاجونو خبره یا د جلسې خبره یا د جلوسونو هغه به بیا د هغې په حواله سره موږ بیان وکړو او جاري به کړو. بیا به ټول ملګري موږ تاسو په شریکه په هغې عمل کوو. خدای مو آباد لره، خوشحاله اوسئ. مننه.